لومړنی نوم یې اریبا، پخوانی نوم یې MTN، اوسنی نوم یې اټوما. په ټولنیزو رسنیو کې همدا یو خبر تبادله کېږي. تاسو پر دا لینک باندې کلیک وهلی، تاسو به ترلاسه کړئ 100 جی بي وړیا انټرنټ یا 100 جی بي وړیا انټرنټي ډیټا. آیا دا حقیقت لري که نه؟ که چیرې داسې کوم حقیقت شتون لري، څرنګه کولی شو همدې 100 جی بي انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړو؟ سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د فری ډیټا اړوند ده چې څرنګه کولی شو دغه فری انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړو. که چیرې حقیقت لري نو زه به هم وکولی شم چې همدې 100 جی بي انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړم او ترلاسه یې کړم، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې هره میاشت یو نوی لینک وایرل کېږي. ځینې وخت یونیسف ادارې اړوند، ځینې وخت هم د WFP ادارې اړوند او ځینې وخت د مخابراتي شبکو اړوند ده. خو په دغه میاشت کې دغه لینک وایرل شوی دی چې تاسو په دا لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو به 100 جی بي وړیا انټرنټ د اټوما سیم کارت لپاره ترلاسه کړئ. ګورئ دوستانو، ویډیو له پیل نه تر پای راسره وګورئ، مه سکیپ کوئ. لومړی په یاد ولرئ دغه انټرنټ هیڅ حقیقت نه لري. تاسو نشئ کولی چې 100 جی بي وړیا انټرنټ ترلاسه کړئ د اټوما سیم کارت دپاره. هیڅ شبکه پرې انټرنټ نه پرووایډ کوي او تاسو نشئ کولی چې پرې انټرنټ ترلاسه کړئ. په دغه ډول لینکونو باندې کلیک مه اخلئ. که چیرې تاسو په دغه ډول لینکونو باندې کلیک واخلئ نو ستاسو ټولنیزې رسنۍ در هیک کېدلی سي، ستاسو پرسنل ډیټا په ټولنیزو رسنیو باندې لیک کېدلی سي، ځکه دا حقیقت نه لري. دا یوازې د MTN شبکې خبره نه ده، دا د ټولو هغو لینکونو خبره ده چې هره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې وایرل کېږي. ځینې وخت د WFP ادارې اړوند او ځینې وخت هم د یونیسف ادارې اړوند لینکونه په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي، خو دغه ډول کړنې هیڅ حقیقت نه لري او د هیڅ کومې رسمي ادارې پورې اړه نه لري. که چیرې کلیک ورباندې واخلئ، دا ډېر امکان لري چې ستاسې ټولنیزې رسنۍ، ستاسې پرسنل ډیټا هیک شي، لیک شي او ان دا هم چې ستاسو موبایل په خپل کنټرول کې واخلي. نو هیله ده چې کلیک ورباندې مه اخلئ. د همدې اړوند د مخابراتو چارو وزارت ویاند عنایت خان هم دا خبره تایید کړې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه لینک تبادله کېږي د اټوما شرکت په نوم، مګر دا حقیقت نه لري. کلیک ورباندې مه اخلئ ترڅو ستاسو شخصي ډیټا د بل چا لاس ته ونه لویږي، ځکه هیڅ شبکه پرې انټرنټ نه پرووایډ کوي. له ټولو هیوادوالو څخه یې همدا غوښتنه کړې ده چې کلیک ورباندې وانخلي، ځکه حقیقت نه لري. ګرانو دوستانو، د MTN شبکې نوم تغییر سو اټوما ته. اوس مهال یاده شبکه د اټوما په نوم خدمات خلکو ته وړاندې کوي او خلکو ته یې پرووایډ کوي. مخکې دغه شبکې نوم MTN و، مګر اوس یې نوم اټوما سو. نه په نشراتو کې تغییر راغلی، نه هم انټرنیټي وړاندیزونو کې کوم بدلون لیدل کېږي، صرف یې نوم تغییر شو. نو دا دوستانو د MTN شبکې اړوند معلومات چې څرنګه کولی شو د غلط جی بي انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړو، لس یا 100 جی بي انټرنټ ته. نو هیله ده چې دې ویډیو ته لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، ترڅو هغوی هم په دغه ډول لینکونو باندې کلیک وانخلي او پرسنل ډیټا یا سوشل میډیا یې هیک یا د بل چا لاسته ونه لویږي. هیله ده چې د نورو ملګرو سره یې حتمي شیر کړئ. ملاویږو به په بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.